السلام علیکم. زه محمد علم علي یم. د نړیوالو اړیکو مسلک یو ډېر مهم مسلک دی، ځکه چې په دې مسلک کې تصمیم نیول یو ډېر ستونزمن کار دی. په همدې خاطر باندې د امریکا پخواني ولسمشر جې اف کینیډي هغه وایي چې domestic policy can defeat you but foreign policy can kill you. مطلب دا چې کچیر تاسو داخلي پالیسي غلطه جوړه کړئ نو کېدای شي هغه تاسو ته څه نقصان ورسوي، خو که چیرې بهرنۍ پالیسي هغه مو غلطه جوړه کړه نو هغه کولی شي تاسې له منځه یوسي. نو په همدې اساس دا مسلک ډېر یو مهم مسلک دی. که هغه څوک وغواړي چې په دغه مسلک کې مسلکي شي نو هغه د دغه پوهنځي مختلف مضامین لولي. په دې کې شک نشته چې په دې پوهنځي کې ځینې داسې مضامین سره چې هغه یو مخالف دي، لکه د نړیوالو اړیکو تیوري. د نړیوالو اړیکو تیوري مضمون چې دا په دې مسلک کې لیسانس ماستري او دکتورا کې لیکل کېږي، خو بیا هم هغه څه چې یو افغاني محصل ترلاسه کړي د تیوري کې نشي ترلاسه کولی، دا ځکه چې دا یو مغلق مضمون دی. نو په دې خاطر باندې موږ اوس مهال د نړیوالو اړیکو په مسلک کې موږ مختلف کورسونه په لاره اچولي دي. اوس مهال موږ د نړیوالو اړیکو د تیوري یا انټرنیشنل تیوري مسلک هغه په لاره اچولی دی. نو په دې کې موږ مختلفې تیوري لولو، مثلا موږ مینسټریم تیوري لولو، کریټیکل تیوري لولو، پوزیټیویسټ تیوري لولو، پوسټ پوزیټیویسټ لولو، ماډرنسټ تیوري لولو، پوسټ ماډرنسټ تیوري لولو، همدارنګې ابجیکټیو تیوري لولو، سبجیکټیو تیوري لولو، نیچرل او سوشل وغیره. موږ دا ټولې تیوري دي کې په ډېرې اسانۍ سره باندې دا تاسو ته وړاندې کوو. زموږ د دې کورس څخه هدف څه دی؟ زموږ د کورس څخه تقریبا 4 یا 5 هدف دي. لومړی هدف دا ده چې دا کورس په ملي ژبه دی، یعنې د اصطلاحاتو په انګلیسي وي، په دې تشریح به په پښتو دري باندې وي، چې دا یو ډېر غټ خدمت دی او ډېره اسانتیا ده، ځکه هغه محصلین چې هغه په افغانستان کې اوسېږي نو اکثره د انګلیسي ژبې سره مشکل لري. نو که دغه کورس دغه پیریان چې ما نومونه واخیستل لکه پښتو دري ژبه باندې وړاندې شي نو ډېر به دې سره کومک وکړي. دا یو هدف. دویم هدف دا دی که چیرې په همدغه برخه کې د نړیوالو اړیکو ډیپلوماسي، بهرنۍ پالیسي، پولیټیکل ساینس، اداري ډیپلوماسي په برخه کې که چیرې یو افغاني محصل خارج ته ځي، لیسانس ماستري یا دکتورا کوي، نو موږ تجربه لرو چې هغه هلته ځي د ستونزو سره مخ کېږي. ځکه مخ کېږي چې هغوی هغه د نړیوال سیسټم کوم علمي ډسپلین چې دا د افغانستان د علمي ډسپلین څخه یو څه لپاره جدي اوچت دی. نو موږ په دې کورس کې کوشش کوو چې محصل د نړیوال سیسټم چې کوم دا د علم په اساس باندې ولولو، چې کله هم خارج ته ځي هغه لیسانس یا ماستري یا دکتورا په دې برخه کې کوي نو حد اقل هغه باید د څه مشکلاتو سره مخ نه شي. نو دا زموږ بل هدف دی. او دویم هدف دا دی چې په دغه مسلک کې موږ 11-12 کاله علمي تجربه لرو. نو موږ کوشش کوو چې دغه علمي تجربه چې موږ د نړیوالو اړیکو په تیوري کې لرو تاسو ته 15 یا 14 ورځو کې ووایو او تاسې مسلکي کړو. یعنې که داسې ووایو چې موږ سره تاسې که 15 یا 14 ورځې تېرې کړئ نو داسې فکر وکړئ چې تاسې یو بل پښتون ولئ. او آخري هدف دا دی چې دا کورس ستاسو په کور کې دی. په دې معنا اوس هغه بانې ختمې شولې. مثلا یو نفر وایي چې والله زه په هلمند کې یم او دا کورس په کابل کې لا فزیکي نشم ورتللی، یا زه په مزار او کندوز او خوست او پکتیا او همدارنګې په ننګرهار او لغمان او کندهار کې ما نشم کولی چې کابل ته لاړ شم. دا کورس ستاسې په کور کې دی، به صرف انټرنیټ فعال کړئ او مستقیما ما سره صنف ونیسئ. او د صنف د نیولو لپاره په ډسکرپشن کې موږ یو فارم اچولی دی، کلیک کې تاسو فارم راځي، دا فارم تاسې ډک کړئ او ما سره مستقیما تاسو اړیکه ونیسئ او انشاءالله موږ تاسې به بیا په صنف کې ګورو او تاسې د 20 نومبر پورې ثبت نام وخت لرئ. مننه.